سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د کابل ښار د اومې امنیتي حوزې اړوند د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په برید کې 3 پولیس وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر مسؤل بصیر مجاهد وایي دغه پیښه تېر ماښام 9 بجې په دغاباد سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمېر طالبانو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ. له بل لوري د کورنیو چارو وزارت ویان بیا وایي چې په دې پیښه کې 2 بریدګر هم وژل شوي دي. د تخار په چواب ولسوالۍ کې د دوو نامسؤولو وسلهوالو ډلو ترمنځ له تېرې ورځې راهیسې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه یو نامسؤول وسلهوال وژل شوی او 15 ولسي وګړي او 2 نور نامسؤوله وسلهوال ټپیان شوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ د ویان په وینا په دې لړ کې یو شمېر توغندي د سیمې پر کورونو هم لګېدلي چې له امله یې یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. په غزني کې په بیلابیلو عملیاتو کې 40 طالبان وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. دغه هوایي او ځمکني عملیات په تېرو 40 ساعتونو کې له غزني ښار سربیره د اندړ او قرهباغ ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د غزني د والي ویان زیاتوي په وژل شویو کسانو کې 3 پاکستاني جنګیالي هم شامل دي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله یو ایرانی او یو افغان پولیس وژل شوي او یو بل ایرانی له 4 نورو پولیسانو سره ټپیان شوي دي. دغه پیښه تېر مازدیګر د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د لارې په اوږدو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یادو کسانو موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین اور برابر شو. د هرات د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا یاد کسان د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ موظفین او کارکوونکي دي. د فاریاب د المار ولسوالۍ په بازار کې د یوه توغندي د لګېدو له امله 15 ولسي وګړي ټپیان شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ادعا کوي چې دغه توغندی تېر ماښام د طالبانو لخوا توغول شوی خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د نوموړي په وینا د 8 ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. او د بغلان پولیسو په دغه ولایت کې د نشه یي توکو د لیږد په تور د 3 کسانو له نیولو خبر ورکړ. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت وایي دغو کسانو چې 18 کیلوګرامه چرس په اندراب دره کې د خپلو کالیو لاندې په ډیر مهارت سره ځای پر ځای کړي وو. تېره ورځ یې پلخمري ښار په شمرق سیمه کې نیول شوي دي. ویل کېږي له نیول شویو کسانو اوس هم پوښتنې روانې دي. 3 تن که مقدار 18 کیلو مواد مخدر تحت نام چرس که در زیر لباس جاسوسی کرده بودند از ساحه اندراب به پلخمری انتقال میدادند. در کمربند شمرق کشف به دست آمد که در این قضیه 3 نفر بازداشت شده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.